دغه چوړیل هم راښکاره شي او دغه ټیکټر هم راولي. د ټیکټر والا چوړیل ګلونو ماشومانو که په سټوري ځان پوهېږول غواړئ ویډیو راځه تر اخره پورې وګورئ. په یو کلي کې به یو ځای کې یوه چوړیل اوسېده او هغې سره یو ټیکټر هم و. او کله به چې د شپې څوک روان و په دغه لاره نو دغې چوړیل به په دغې ټیکټر وهلو او ځان له به یې خوړله او دغه شان به یې خپل شکار کولو او دغه ټیکټر یې په خپل جادو کې راوستی و په جادو به یې پې خلک وهله. او بل خوا په دغه کلي کې خرپاړو او د هغې مور هم اوسیږي چې هغه ډېر غریبان وي او دغه خرپاړو ډیوټي کوي د شپې په دغه لاره ځي راځي. نو دغه مور یې ورته وایي ارې بچیه ته داسې کار وکړه چې په دغه لاره مه ځمه ځکه چې په دغه لاره کې ټیکټر والا چوړیل راوتې ده او دا خبره ډېره مشهوره شوده. نو تا به چېرته رانه په ټیکټر وهي او زما دغه یو زوی نو زه خو بوډۍ یمه زه به یوازې په دې کور کې ژوند چاسه تېرامه. ارې مور جانې الله به خیر کړي دا هېڅ خبرې نه دي دا خلک په فضولیاتو پسې لګیا دي او دا بېروزګاره خلک دي د دیو کار ورک شوی نو دا خبرې کوي چې په کلي کې ټیکټر والا چوړیل د پلانکې دی او دا دی او دا دی هیڅ هم نشته هیڅ ته خو بېغمه کښېنه. نو دغه د خپلې مور خبره نه مني او په دغه کلي کې دا خبره هم خوره وي او هیڅوک جرأت نشي کولی چې د شپې په دغې طرف ورشي او دغه چوړیل هیڅ ته ځان خلاص کړي او مړی کړي. نو دغه یوه ورځ د کوره راوځي او را روان شي او چې کله دغې ځنګل ته راورسي نو د دغې ځنګل نه دغه سان اوازونه راځي لکه دا څه چل وشو یا الله خیر کړي زما خیال دغې چوړیل پسې ټیکټر سټارټ کو او هغه خبره زما خیال رښتیا وه ماته چې کومه مور مې کړې وه یا الله اوس ته خیر کړي. نو په دغې ځای کې دغه چوړیل هم راښکاره شي او دغه ټیکټر هم راولي او دغې وړوکي ته وایي اوس به ستا پته ولګي اوسه زما نوم دی د ټیکټر والا چوړیل او زه به اوس ستا په دې ټیکټر وهمه او ستا نه به دا کوپړی غورځېږي او زه به یې خورمه ما خو ډېر عمر کوپړی نه وي خوړلی ته ورېږه ته پخم او قرالی ورېږه ته او دغه خرپاړو ورته هم ډېر منت وکړي چې ما پرېږده او آینده دپاره به زه په دې لار نه راځمه خو دغه چوړیل یې ونه مني او دغه ټیکټر پې ورپرېږدي او دغه خرپاړو باندې ټیکټر وخیجي او خرپاړو نور دل دول شي او سر یې پاتې شي او دغه چوړیل یې ځان له دننه کور ته وړی وي او هغلته یې خوري. د ګلونو ماشومانو دا سټوري د دې ځای پورې وه. دې سټورۍ نه به تاسو څه نه څه سبق حاصل کړی او د داسې سبق آمیزو ویډیوګانو لپاره اوس زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ ځکه چې دا چینل خاص کر د پښتنو دپاره ساز شوی دی او په دې چینل به تاسو ته دغسې د سبق نه ډکې ویډیوګانې میلاویږي. د بل ویډیو راتلو پورې راله اجازت راکئ. ښه د باد اوسئ.